سلام دوستانو، دې ویډیو کې به تاسو ته درې تر څلور کمپاونډینګ چیر اخلو او تاسو به یې دلیل هم وایي چې ولې موږ دا چیرس اخلو. هر څه نه مخکې موږ یو 5 ثانیې ګراف خلاصه وګورو. دلته چیرته کنفرمیشن موږ ته راکړی ولو. دلته زه د ډاون طرف ته چیر اخلم. تاسو کتلی شئ که څه هم ټرینډ سیده اپ ټرینډ ده، ولې موږ ډاون طرف ته چیر واخیستل. د پریویس کوم کندلز د ایگزوسټډ کندلز دي او دلته بایرس مړه دي، نو موږ دلته د ډاون طرف ته چیر واخیستل. دلته زه تاسو ته بل دلیل هم وړاندې کوم. دغه سیلرز کوم دي دلته تاسو کتلی شئ بایرز ډېر قوي نه دي، سره کندلز زیات دي پکې، یعنې ایگزوسټډ کندلز ته او بایرز ډېر قوي نه دي. که دا کندلز ټول شنه وای او دا سره کندلز نه وای پکې، عموما نو دلته مارکیټ د سیلرز طرف ته نه ډیسایډ نه کول، یعنې تصمیم نه نیول چې ډاون طرف ته چیر واخلو. دلته موږ کولی شو چې بل چیر هم واخلو، خو دلته تاسو کتلی شئ ګپ اپ راغی، نو دا چیر به موږ نه اخلو. صبر ورته کوو، که چېرته یې موږ ته ایډیا راکړه پوره کنفرمیشن وو، بیا به چیر اخلو. دلته صبر ورته کوو چې څه کېږي. مارکیټ ښایي چې اپ طرف ته لاړ شي پورته. تاسو کتلی شئ ریجکټ یې وخوړ، نو دلته صبر کوو دې کنډل ته چې دا کلوز شي، د ونورسوو موږ تصمیم نه وسو چې د اپ طرف ته ځو که د ډاون طرف ته. زه به د $18 40 کم. اوس صبر ورته کوو چې مارکیټ کوم ځای کې کلوز کېږي. ښه، زه 5 ثانیې ګراف ګورم. لکه چېرته موږ تایید راکړله موږ به چیر اخلو. دلته زه د اپ طرف ته چیر اخلم. دلته تاسو کتلی شئ سیلرز ریجکشن زیات ده، خو بیا هم دا کنډل کولی شي پورته زموږ له انټري نه کلوز شي، ځکه د پریویس کوم څه کنډلز دي د ایگزوسټډ کنډلز دي او ټرینډ سیده هم اپ ټرینډ ده. نو مارکیټ به یو داسې موومنټ یا حرکت جوړوي. مارکیټ ښکته کله پورته تللی ښکته، بیا هم پورته ښکته، او دلته به د دوه ریټریسمنټ کنډل دی او دې کنډل به هم اپ ته ځي او دا ټریډ هم زموږ وین شو. زه د $40 ته شفټ کوم. $40. ښه، دلته موږ صبر کوو چې کوم طرف ته به چیر اخلو. د بایرز پریشر زیات ده، خو بیا هم صبر کوو چېرته موږ تاییدیه راکړله نو کنډلز غټ کنډلز جوړ کړو. دلته موږ یو لیبل هم لرو. دلته که موږ د اپ طرف ته ځو، که څه هم دا انټري ډېره جګه ده، خو دا کنډل کولی شي تر دې لیول پورې ځان ورسوي په دا یو کنډل باندې. موږ د دې خاطر نه د اپ طرف ته چیر واخیستل او دا ټریډ به هم زموږ وین کېږي. موږ صبر ورته کوو چې دا کنډل کلوز شي. له هغه نه وروسته که چېرته په لیول باندې کلوز شوی وو، موږ به د لیول نه پورته کلوز شو دا کنډل، موږ به د ډاون طرف ته بل چیر هم اخلو. که کوم په لیول باندې کلوز شو، موږ به صبر ورته کوو نیکسټ کنډل ته کله نیکسټ کنډل جوړ شي، له هغه نه وروسته به بیا تصمیم نیسو چې ډاون طرف ته ځو که د اپ طرف ته ځو، او دا ټریډ هم زموږ وین شو. فکر کوم وین شو وکړه. دا ټریډ هم زموږ وین شو. اوس صبر ورته کوو، مارکیټ امکان لري چې نور هم پورته لاړ شي، خو موږ ټریډ نه پې اخلو ځکه موږ ته کوم تاییدیه نه ده راکړې. کله مو وخت چې موږ ته تاییدیه راکړې موږ به ټریډ اخلو. دا کنډل کله وخت د دې انټري نه د کوم لیول چې ما دغه هورزنټل لاین چې ده کله دې نه جګ یعنې د دې ویکس نه هم پورته ولو، موږ ډاون طرف ته چیر اخلو. که غټ کنډل سو، بیګ کنډل، میډیم کنډل نه، که په دې لیول باندې کلوز سو پورته ویکس درلودلو، موږ به صبر کوو هېڅ چیر به نه اخلو. مستقیم په دې لیول باندې کلوز سو، ویکس یې نه درلودله پورته، نو بل کنډل ته هم صبر کوو. که هغه کلوز سو په همدې لیول باندې یا پورته د لیول نه موږ به ډاون طرف ته چیر اخلو. که په لیول باندې وو او میډیم سور کنډل ولو، له هغه نه وروسته بیا هم موږ ډاون طرف ته چیر اخلو. موږ صبر کوو چې دا کنډل هم کلوز شي. زه دا $40 $121 ته شفټ کوم. دا به زموږ لاست کمپاونډینګ ټریډ وي. ښه، دلته کوم موقع نشته. صبر ورته کوو چې مارکیټ ښه دا پریویس کوم کنډلز دي دا لیول یې ډېر ټچ کړی ده، زیات امکان لري چې دا کنټینویشن وي، یعنې مارکیټ ښکته ریټریسمنټ ونه کړي پورته لاړ شي. د دې کنډل نه هم موږ ته معلومېږي. صبر کوو دلته چې دا کنډل کلوز شي، له هغه نه وروسته موږ ټریډ اخلو. زه یو بل پیر انتخابوم، یو سټیبل پیر، ځکه چې دا زموږ لاست سټیپ ده، دا باید وین شي.
ښه دلته ډاون ټرینډ ده او موږ کتلی سو چې 2 شنه کنډلز دي ویکس هم لري ریجکټ سوي هم دي نو دا نسی کولای چې مارکیټ پورته یعنی اپ طرف ته بوځي صبر ورته کله وخت موږ کنفرمیشن تایید راکړه 5 ثانیې په چارت کې موږ ډاون طرف ته چیر اخلو کله وخت موږ تایید نه کړله موږ هیڅ چیر نه اخلو مارکیټ ښکته روان ده خو موږ صبر کوو که موږ ته چیرته کنفرمیشن راکړو ښه زه یو بل شیفت کوم دا پیر دلته زه د اپ طرف ته چیر اخلم تاسو کتلی سئ ټرینډ اپ ټرینډ ده له هر سره کنډلز نه وروسته بل شین کنډل ده دلته تاسو کتلی سئ سور کنډل راغلی شین کنډل بیا سره کنډل سي بیا به سور کنډل راغلی او بیا دا کنډل به هم شین کلوز کیږي او دلته په چارټ کې یو داسې موومنټ یا حرکت جوړ کړی ده مارکیټ پورته تللی ښکته راغلی ده پورته تللی ښکته او له دې نه وروسته به هم پورته ځي او دا ټریر به هم زموږ 100% وین کیږي او دا سور کنډل سي دغه دا شنه کنډل سي نه ده کراس کړی یعنی د شنه کنډل ښکته نه ده کلوز سوی ده پورته کلوز سوی ده نو دا داسې یو قوي د سیلر طرف ته موږ باور نه سو کولی په دې ټریر باندې سي مثلا مارکیټ ښکته راغلی د سیلرز باور زیات ده په دې کنډل باندې موږ باور نه سو کولی ما همدې خاطر نه اپ طرف ته ټریر واخیستل نو موږ دغه 4 سټیپ کمپاونډینګز ول $18 نه تر $219 پورې نو کمپاونډینګز چې تاسو هغه وخت اخیستلی چې کله وخت چې تاسو مارکیټ کې خپل ټارګیټ پوره کړئ مثلا تاسو مارکیټ کې $10 $50 دي د ورځې ټارګیټ ته کله اوس تاسو هغه ټارګیټ پوره کړئ له هغه نه وروسته $10 یا $15 تاسو کولی شئ په هغه باندې کمپاونډینګز ټرید وکړئ او هغه کومه فایده چې دی تاسو داسې نشئ کولی چې مثلا ستاسو اکاونټ بالانس $100 یا تاسو کمپاونډینګز له 10 یا 15 یا $13 څخه شروع کړئ تاسو که مثلا مثال په توګه که ستاسو بالانس $100 وي تاسو $10 فایده وکړله یا $8 د ورځې تاسو کمپاونډینګز له $1 یا $2 څخه شروع کړئ 3 تر 4 کمپاونډینګز ټرید واخلئ که څه هم ستاسو کمپاونډ ټرید لوس وو تاسو نور ټرید مه اخلئ بله ورځ ته ګورئ بله ورځ ته په ډیمو اکاونټ کې مثلا ټرید اخلئ پریکټیس زیات کوئ کله وخت تاسو سم په مطمئنه سوسه برلای سوسه په خپله ساجي باندې تاسو کولی شئ له هغه نه وروسته ټرید واخلئ او تاسو ټرید به کمپاونډینګ ټرید واخلئ او هغه به انشاءالله وین کیږي که تاسو غواړئ زموږ مینیټرشپ کې ګډون وکړئ تاسو کولی شئ په لاندې ټلګرام یا واټساپ نمبر باندې له ما سره رابطه کې اوسئ زموږ مونیټرشپ تقریبا 1 میاشت دوام لري په وخت به تاسو ته هغه کومې سټراتیجۍ موږ کاروو د 5 سیکنډ کنفرمیشن دی دغه ټرینډ باره کې دي ټول موضوعات هلته له بګینرز تر اډوانس لیول پورې دي تاسو کولی شئ موږ سره په رابطه کې شئ او زموږ مونیټرشپ کې برخه واخلئ